نږدې ته زه در روان یم که نه او په دغه رش کې زه په تاسو باندې لاندې ونه ختم که نه زه به د سړي زوی یم. یو غریب چې مړ شي بل یې سر ته پراټه ګوري. دغه زیشان کلیپ تاسو واورېدو. زیشان شهید خان شهید له یو پیغام ورکړی دی، یو میسج ورکړی دی. ماجد او شهید خان شهید چې کوم باړې ته لاړل د خیا ماشوم په دغه کیس کې، نو هلته هغوی کېناستل او هغوی د دغه څیز نه یو پراپګنډه سازه کړه، یو تجارت احساس کو. بس ویډیو کوه، هلته ورته کېنه ویډیو کوه او بس هغه یوټیوب ته خېجوو، بیا بله کوه. دا د لاسو کار نه دی جي، دا د کودالو کار نه دی. دې له چې کوم دی غټې غټې عملې راوستل پکار دي چې هغوی پرې کاروی وکړي، هغوی پرې ریسرچ وکړي. جي دوی په لاسو باندې لګیا شوي دي، کوټیان یې غورځولي دي او په دغه بیلچو کودالو په لاسو باندې په هغه خبر باندې شروع شوې ده او هغوی چې کوم دی نو دغه ځای راکولاوخي. زیشان ول یو میسج ورکړی، دغه میسج را سره پوره واورئ او د دوی دا کار کردار به هم درته ښیمه چې آیا دوی څه کړي دي او آیا د هغه ځای کوم خلک چې دي هغوی څه ویلي دي. راځئ په دې سایډ را سره ویډیو وګورئ، نورې خبرې کوو. دوی دا ویډیو وګورئ مړه، د دوی دا کار وګورئ، دا څوک دا لوبې کوي مړه. تاسو دا وګورئ، دا بکواسات واورئ، بیا د سره زه نورې په تفصیل خبرې کوم. دا وګورئ د هغه ځای د خلکو څه وینا ده، دا وګورئ. زه په دې ځای کې ولاړ یم، 2 بجې راغلی یم، بیا هغه سوشل میډیا والا ته وایم چې کوم ځان ته دا موبایل د سینې ولګوي، خدای تباه و برباد کا. آمین. خدای تباه کا، خدای په کور کې دقه شان ماشومان پیدا کا. آمین. ته موبایل ونیسي ځان ته او 2 بجې به راوباسو، 3 بجې به راوباسو. دله د اوس ستا خو پته نه لګي ته چېرته ته په کوم ځای کې. ته وایې زه به 2 بجې دا ماشوم راوباسم، ستا خو زه 2 بجې راغلی ما ته په سترګو ونه لیدي. دا ټوله دنیا تا راغونډه کړې ده، یو ډله رانه لري چې دا ماشوم راوباسي. دغه خپل خپلوان یې ورته ناست دي، قسم مې دی په خدای هغوی حیران دي چې دا ماشوم راوباسو او که پرېږدو. څه چلو کړو څه ونه کړو، زما نه راووت د ده په خوښه، زه به د ده زوی یم. قسم مې دی په خدای که نه موږ خپله زندګي په خپله خوښه نه شو تېرولی. غریب سړی به ټول عمر تبی. دا نن چې زه په دې نیمه شپه ولاړ یم دومره زیاته یخني ده، قسم دی که نه. دا چشي سیاست مون خو په دا پوه نه شو. به دا سیاست چې په دا کابر باندې سیاست کې یو نو سیول ډیفنس ولوي چې مونږ وروخکای نه شو زوی تانګ دی او بیا پکې چې سیاست زین ورکړي نه نه چې موږ زوی نه کوي، زوی نه کوي. راشي زوی تانګ دی او تین چای څه طریقه خو په کې ونه خاله چې موږ دغه طریقه وروخلو بس دا سیاست وو. پولیس په کې منه دوله وغدو خیری وکړه مسک کسان چې راشي کنه توپیکا بچو کنه دی ټول رخصت ورکړه بچی سي سبا سم 2 بجې ټایم دی، سبا به 2 بجې دنه ډیر راشوي. عزت خو اساسي نشته راي نه کې په دې کام سبا په 2 نه نو چې دغه پیسې لای خو بس پکور چې ټوله قبول کی کنه چاله خیره کولو له بل کې ضرورت نشته چې ما سه په مسه خلکو له خیره او بدر ویني. نه مون خلکو له خوان ور کوي چې حکومت له خیره او کو ام ال ال او کو ام پی ال او کو دا دا بکواس تاسو واورېدو د کلي خلکو سوي. زه تاسو ته شاک خبره کوم چې د یوغیا ماشوم د پاره ضمیر خان ضمیر پوره پلان تیار کړو، د 15 شیولو سره، د ډاکټر سره، د انجینیر سره او د مولانا سره باقاعده یو ګروپ تیار کړی دی، ریډي ناست دی. د صرف د والد صاحب د اجازت انتظار و چې کله والد صاحب ضمیر خان ضمیر ته اجازت وکړو، ضمیر خان ضمیر صاحب ون مسټیک دا وکړو چې هغه په سوشل میډیا اعلان وکړو چې یاره والد صاحب اجازت وکړو او اوس په د خیره د ماشوم زه رابر کوم. دغه د کډو سپي دا د کډو سپي د خولې نه مې ګډې وډې وکاږي چې ضمیر خان ضمیر ته یې کتلي جیل شوي دي، بیلچې په اوږه کړې د خوشاټانو زامن په کور کې به د رزق درک نه لګي، په کور کې به د ده په خوله څوک متیازو ته نه کښېني، بیلچې په اوږه کړې ده او راغلې ده قبر ته یې نښتې وي، دا موږ راسپړو. خدای خو دې کور تباه و برباد کا. ام ان اے د ضمیر خان ضمیر او زه چې کله دغه ځای ته ورغلو د یوغیا والد سره کېناستو، د دله بچې ام ان اے ناستو، ام پی اے ناستو، ډي سي او اے سي او ټول خلک موجود وو، خو والد اجازت نه کو. د دغه خلکو نه نه ده پاته د خوشاټاري بچیا تا دا قبر راسپړلی دی. زه سبا درځم ستا د خور خبر سپړم، ستا د مور خبر سپړم، ته به څه وې؟ تا د هغه د پلار نه تپوس کړی، تا د هغه نه اجازت راغستی، د هغه زوی دی، دا د هغه خوښه ده، هغه سره اختیار دی. د مټکوره بچیا
ته راځې دغلته د ځان د فیمس کېدو دپاره سپکې سپورې بدې ردې او بېلچه در اغستې وایي چې زه یې راسپړم مړه تا ته ګوره د خوشاټاري بچیا او دې راسپړډو ته ګوره. ښه جي تاسو چې څنګه د هغه ځای دغه لایو چې چا کوله هغوی دغه خبرې تاسو واورېدو دغه ځای چې کوم عوام دي هغوی هم تاسو واورېدل. شاهد خان شاهد تللی دی او د ډېرو ورځو نه چې کوم دی هلته دی ضمیر خان رور الله دې ورسره ښه وکړي هغوی دغه مسله دغه پیښه چې کوم دی مخې ته راوړل او په هغې باندې چې کوم دی خبرې اترې وشولې ولاړل د هغې پلار ول والد صاحب چې د هغوی کوم وو هغوی له اجازت نه ورکوو بیا چې کوم دی هغوی رالل ای سي دی کوم ایم پي آی ایم این ای دی هغوی به د دې خصمانه وکړي او هغوی به چې کوم دی د دې پالنه وکړي بیا چونکې ماجد او شاهد خان شاهد چې کوم تورونه په حکومت باندې لګولي زموږ په عملو باندې لګولي دي بیا په دغه میسج زه ورکوم نن زما کیمره چې تاسو ته لګېدلې ده تاسو دا کم سکرین باندې ویډیو ګورئ نو زما د میک بې عزتي او زما د سوشل میډیا بې عزتي هم دغه ماجد رور کړې ده ډېر په بخښنې سره وایم ماجده که ته دا ویډیو ګورې ته لږ شاندې پام کوه د خپل جذبات ته کنټرول ساته ولې چې ته وګوره ته لګیای او کوم چغې واخې او ټول خلک دې بدنام کړل که نه ته وایې چې آیا ستاسو اور دې پورې شي په دغه کیمرو په دغه موبایلو په دغه مایکونو باندې او آیا ماشوم باندې په دې وخت کار شروع کېږي په دې وخت کار شروع کېږي نو صحیح ده دغه خو تاسو وایي دا خو تاسو دغه خبره وایي چې یاره نن به کار شروع کېږي سهار به کار شروع کوي او تجارت هم شروع کړی د خپل یوټیوب او د خپل فالوور د خپل ویوز دپاره لګیا وئ پیجونه مو ته مونټایز کړل په خپلو مفادو پسې نښتي وئ هلته دغلته د هغه ضرورت د سره ونو چې تاسو ورته ناستې وئ تاسو چې کوم دی هغه باندې بحثونه کوئ کار عملي پکار دی 2 ورځې تاسو چې کوم دی بس د بادب دغه ویډیوګانې په یوټیوب باندې م راتللې په فیسبوک باندې م راتللې نه دي پکار داسې چې د یو غریب په کور کې غم شوی دی او تاسو د هغې نه دا مطلب اخلئ چې تاسو ورځئ او هلته چې کوم دی هغه غم بار بار را تازه کوئ د هغه په زړه باندې به څه تېرېږي دغلته چې تاسو کوم خلک راغونډ کړي دي ولې آیا هغه خلک نشته چې کوم د دې ذمه داران دي تاسو داسې ناران راغلي وي چې تاسو ورغلي وي او خپل کار هم بس رانیولی دی او د خپل فالوور یوټیوب دپاره او فیسبوک دپاره لګیا وئ که تاسو عملي کار کولی خو کړی به م وی که نه ډېر په بښنې سره وایم تاسو به کړی وی که نه تاسو به ناستې وی تاسو به هلته چې کوم دی نو کار راګولولی وی عملي کار به م کړی وی په ویډیو په فیسبوک او په مشنګریانو ښودلو باندې کار نه کېږي تجارت هم تاساس کړی دی د الله بنده دغلته ته ناستې خلک لږ شانتې خیال کوي که نه لږ شانتې خلک سوچ کوي که نه وګوري که نه خلک چې دا څه کوي دغه ایمینه امپیه د لاسه راونیسه ولاړ شو پسې ورایوله ته دغلته د هغه په پلار پسې نښتی سات کې دې ورته مایک نیولی سات کې دې ورته کیمران کړي لایو د نه خلک کوي لګیا دي هغې ته تا ته پته نشته چې څه ویې ته دغه ځای خلکو تاله څونه بېعزتي وکړله دغه ځای خلکو په تاسو څونه الزام او څونه تور ولګو ډېره د افسوس او د شرم مقام دی او بیا دې په دغه مایک او په دغه کیمرو والو په دغه موبایل او په دغه سوشل ورکرو باندې تور لګولی دی چې تاسو دغلته ناستې وئ او دا ټایم چې کوم دی دغه ځای راسپړي دا ټایم راسپړي اخو ستاسو د خولې وینا ده تاسو یقین به خدای وکړئ چې ما ته نن هم کال شوی دی دا هغه ځای کې زموږ ملګري دي یاران دوستان دي پردي دي ډېر پښتانه ډېر نران خلک دی ما سره رابطه وکړله چې راشه ته دې ته ما ویل ګوره دغه نه تجارت ساز شوی دی دغه نه چې کوم دی خلکو ویورز واخیستل خلک د خپل پالو د چینلو دپاره لګیا دي مه کوئ داسې د غریب سړي د عزت نه چې کوم دی بې عزتي مه سازوئ د هغه عزت چې کوم دی تاسو په سین باندې لو کو هغه غم چې کوم دی هغه تاسو چې کوم دی یو په دوه کو یو په لسه باندې کو بس ویو سپارل شوي الله دې هلته به مولیانو هغوی سره دې ښه وکړي هغوی به هم څه وس نه کېدو هغوی ویل چې بس نه شو راخېجولی یو څیز نه کېږي نو بس نه کېږي هغوی ویل چې هسې ماشوم ته زړه خوري نو راشي چې دپن یې کړي ښه که بیا تاسو دونه نران وي خو د هغه ځای په ای سی او په ډي سي پسې لاړ شئ هغه ځای ایم پي آی ایم این ای راونیسئ که هغوی پښتانه دي هغوی په دې باندې پوهېږي مسلمانان یو الحمدلله موږ به دغه نه وایو چې موږ خلک روباسو موږ دا کوو موږ هغه کوو نن که نظام الدین رور وی نو انشاءالله چې دغه څیز به ډېر په اسانه باندې شوی وی دغه څیز چې کوم دی دغه مړی به ډېر په طریقه باندې راووتلی وی خو بیا هم تاسو تورونه لګوئ په یو بل پسې لګیا وئ ذیشان په هغه پسې لګیا دی تاسو د دې نه بیا غټې مسلې سازي کوئ یو بل پسې به دغه د فالوور د ویور دپاره لګیا وئ نو برای مهرباني زه د ذیشان ملاتړي نه کوم خو زه د دغې خبرې خلاف یم چې ته د کیمرې او د مایک بېعزتي کوې او په خپلو جذباتو باندې پوه نه یې لږ شانتې سوچ کوه آیا دا پښتانه دي دا د دې قام دپاره لګېدي